د پولیخستي جومات د پولیخستي جومات د افغانستان له پخوانیو جوماتونو څخه دی چې د افغانستان په پلازمینې کابل ښار کې موقعیت لري چې یوې خواته چهارچته د کسابانو کوڅه، کتاب پلورنځي، مرادخاني او باغ علي مردان دی او بل لوري ته سرای شهزاده، زرګري، منډیي او د نادر پښتون جادې څلور لارې موقعیت لري. د پولیخشتي جومات په کابل کې د شاید دوشمشیره له جومات څخه وروسته دوهم جومات دی چې کله عرب د اسلام د مقدس دین د خپرولو لپاره کابل ته راغلل نو د دوی لخوا بنسټ ایښودل شوی دی. تاریخ لیکونکي داسې هم وایي چې دلته مخکې یو معبد موجود و چې د وخت په تیریدو سره له منځه تللی و چې وروسته د عربو لخوا د یاد اوران معبد ځمکه اواره او پر ځای د پولیخشتي جومات جوړ سو. په دې اړه د علومو اکاډمۍ د اسلامي برخې علمي غړي نورالله کوثر ازادۍ